هغه د کثرت القتل، ډیر قتلونه کول، قتل قتال سوا کېدل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا تقوم الساعه، قیامت به نه قائمیږي حتی یکثر الحرج، تر دې چې حرج هغه به زیات شي. صحابه کرام ویل مل حرج یا رسول الله، حرج څه ته ویل کېده الله رسوله؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل القتل القتل، قتل او قتل به سوا شي. صحیح مسلم کی حدیث سے. بل روایت کر اغلی والذی نفسی بیده، قسم په هغه ذات چې زما نفس دا په لاس کې دی، لا تذهب الدنیا، دنیا به نه ختمیږي حتی یاتي علی الناس یوم، تر دې چې په خلکو باندې به یو ورځ راشي لا یدری القاتل فیما قتل، قاتل ته پته نه لګي چې په څه کې ما قتل وکړو، ولا المقتول فیما قتل، مقتول ته پته نه لګي چې زه په کومه کاته کې لاړم مړ شوم. صحابه کرامو فرمایل کیف یکون ذلک یا رسول الله، دا حالات په څنګه راځي، دا به ولې راځي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الحرج قتل و قتال به سوا شي، القاتل والمقتول فی النار، قاتل و مقتول دواړه به جهنم ته ځي. هیڅ پته به چاته نه لګي چې په څه کې لاړم، په څه کې چا ووژلم او په څه کې مې څوک وواژه، هیڅ پته به نه لګي. او په دې باندې هغه حدیث بیا دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې آخر کې داسې فتنې فسادات پر راشي چې ینزع عقول اکثر اهل ذلک الزمان، چې اکثر خلق د دغه زمانې عقلمن خلق د هغې نه به عقل واخیستلی شي، خلکو نه به قمقل جوړ شي. سړی پوهېږي په دې باندې چې دا سړی زه په څه کې وژنم، او دا اوس شته که نشته دی. تاسو چې چېرته سوشل میډیا کولاو کوي، بل خبر به تاسو ته نه میلاویږي، پلاني ځای کې قتل وشو، پلاني ځای کې سړی مړ شو، پلاني ځای کې ښځه مړه شو، پلاني ځای کې ماشوم. د پیسو دپاره، د یو چند ټکو دپاره د مسلمان وینه خلکو ته داسې اسانه ده لکه سړی چې ګازره خوري.